طالبانو د داعش ډلې د ریښې وچولو خبرداری ورکړ. سلام وخت مو بخیر، د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. طالبانو داعش د دوی په ټکو شراره اچوونکې ډله بللې او وایي ډېر ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د یو فتنهګرې شریرې ډلې کار دی چې داعش ته ځان منسوب بولي. دوی صرف دا غواړي چې اشوب ګډوډي او بې اطمیناني رامنځته کړي، کوم هدف ته رسېدلی نه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی هم داعش ډلې پسې دي او ډېر ژر به یې کلک وځپي. وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 5مه ناحیه کې د کابل اډې تر څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه پکې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ جلال آباد کې 3 او کابل کې یوې چاودنې 3 تنه وژلي او له 100 یې زیات نور ټپیان کړي. دا چاودنې په افغانستان کې نږدې یوه میاشت شاوخوا قرارۍ وروسته شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی دی. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې وکړې.